افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق په لوبو کې د فساد او درغلیو تورونو له کبله بندیز ولګاوه. پر هغه شک ده چې د افغانستان په تیر پریمیر لیګ کې یې په لوبو کې فساد او درغلۍ کړې ده. لا شفیق الله شفق د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان لومړی ملي لوبغاړی دی چې په لوبو کې د درغلیو تورونو له کبله پرې بندیز لګول کیږي. خو بورډ وایي وروستۍ پرېکړه لا پاتې ده. د افغانستان پریمیر لیګ له اول سره د فساد له ادعاو او تورونو سره مل و. شفیق الله شفق ته 2 اونۍ وخت ورکړل شوی چې پر لګول شویو تورونو ځواب ووایي.